بسم الله الرحمن الرحیم. باب دوم در بیان ابواب مشتمل بر 4 فصل اول در ابواب ثلاثی مجرد، چون از بیان صیغ افعال و مشتقات فارغ شدیم، حالا بیان ابواب میکنیم از بیان سابق دانستی که ثلاثی مجرد را 6 باب است. علامه صاحب د کتاب په ابتدا کې ویلیو چې دا کتاب مشتمل په څو جزونو دی؟ په 6 جزونو باندې دی. اولنی جز په مقدمه کې و، په بیان د مقدمې کې. په مقدمې کې علامه صاحب بیان د کلمې وکړ او د هغې اقسام ذکر کړ چې یو فعل و، دویم اسم و او دریم حرف و. د فعل او د اسم بحث هلته ذکر کړ. بیا علامه صاحب دویم باب، اولنی باب چې د کتاب دویم جز و، هغه ذکر کړ. نو هغه اولنی باب په 2 فصلونو باندې مشتمل و. اولنی فصل کې علامه صاحب افعال مشتقه ذکر کړ چې یو پکې ماضی و، د هغې مکمل بحث علامه صاحب وکړ. بیا مضارع و، د فعل دویم قسم، د هغې بحث یې وکړ. دریم امر و، د هغې بحث یې وکړ. بیا په فصل ثانی د باب اول کې علامه صاحب اسماء مشتقه ذکر کړل چې په نزد د بصریانو شپږ اسماء د فعل نه مشتق کېږي، نو هغه علامه صاحب ذکر کړل. بیا د ثلاثي مجردو د مصادرو د پاره علامه صاحب د خپل استاذ محترم یو نظم را نقل کو چې کثیر الاستعمال د ثلاثي مجردو د مصادرو هغه پکې ذکر و، نو هغه علامه صاحب ذکر کو. بیا پرونی سبق کې علامه صاحب د مصدر مرتون او مصدر مقدار دارنګې مصدر نوع یا نوعیت د هغې تعریفونه ذکر کړ. دارنګې د اسم مبالغې اوزان د اسم تفضیل او اسم مبالغې په منځ کې فرق ذکر کړ. بیا دفع د یو اعتراض چې په اسم تفضیل راتله د هغې جواب ذکر کړ. بیا علامه صاحب د فاعل عددي د هغې بیان وکړ چې فاعل عددي څه ته ویلی کېږي. دارنګې فاعل دی کذا یا فاعل نسبتی دا څه ته ویلی کېږي. نو نننی سبق علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي چې باب دوم در بیان ابواب مشتمل بر 4 فصل. نو نن د کتاب دریم جز هغه دی چې دویم باب دی. نو دا دویم باب دا مشتمل په 4 فصلونو باندې دی. مشتمل په 4 فصله دی؟ 4. او په دې باب کې چې دی ابواب ذکر کیږي، بابونه ذکر کیږي. اولنی فصل په بیان د ابوابو د ثلاثي مجرد کې دی. نو علامه صاحب فرمایي باب دوم در بیان ابواب، دویم باب په بیان د ابوابو کې دی چې دا دویم باب مشتمل بر 4 فصل، مشتمل په 4 فصلونو باندې دی. فصل اول در ابواب ثلاثي مجرد. دا اولنی باب فصل په بیان د ابوابو د ثلاثي مجردو کې دی. چون از بیانی سیاق، مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر راروان باب 5 پورې 8 خبرې ذکر کول دي. اولنی خبره د ما قبل سره ربط به ذکر کی، د ما قبل باب سره. دویم نمبر خبره د باب نصر ینصر فعل یفعل علامه به ذکر کی. دریم نمبر خبره د غابر تعریف او وجه تسمیه د هغې به ذکر کی.
څلورم نمبر خبره د باب فعل یفعل نصر ینصر صرف صغیر به ذکر کی. پنځم نمبر خبره د دویم باب یعنی فعل یفعل د ضرب یضرب علامه به ذکر کی. او شپږم نمبر خبره د باب صوم یعنی سمع یسمع فعل یفعل علامه به ذکر کی. اوم نمبر خبره د باب چهارم د څلورم باب یعنی د فتح یفتح علامه به ذکر کی. اتم نمبر خبره د دې باب فتح یفتح لپاره به یو شرط ذکر کی. څه به ذکر کی؟ یو شرط. نو نننی سبق مشتمل په څو خبرو باندې دی؟ اته خبرو باندې. اولنۍ خبره څه وه؟ د ما قبل سره ربط تړون د ما قبل باب سره. علامه صاحب فرمایي چې موږ تر دې ځي پورې بیان د افعالو او د مشتقاتو د صیغو وکړه. اوس چې کله د هغې د بیان نه فارغ شولو، اوس تاسو ته مونږ بیان د بابونو کوو چې تاسو دغه بابونه د مخکې نه پیژندلي دي. چې تاسو دا بابونه څه کړي دي؟ د مخکې نه پیژندلي دي چې د ثلاثي مجردو لپاره څو بابونه راځي؟ شپږ بابونه. د باب اول په اول کې علامه صاحب دا ذکر کړ چې د ماضي د ثلاثي مجرد و ماضي په درې وزنونو راځي: فعلا، فعلا او فعولا. بیا هلته چې دی ویلې چې مضارع د فعلنه په څو وزنونو راځي؟ درې وزنونو راځي. او فاعلنه په دوه وزنونو او فعولنه په یو وزن. نو هغې نه شپږ بابونه جوړېدل. نو علامه صاحب دا ذکر کوي چې مونږ تر دې ځي پورې بیان د افعالو او د اسماء مشتقاتو د صیغو وکړه. اوس د هغې نه د فارغېدلو نه وروسته اوس به بیان تاسو ته د څه شي وکړو؟ د ابوابو. او دغه بابونه تاسو د مخکې نه څه کړي دي؟ پیژندلي دي په باب اول کې. د اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي د کی چون از بیان، کله چې از بیان صیغ د صیغو بیان د صیغو افعال و مشتقات د افعالو او د مشتقاتونه فارغ شدیم، فارغ شولو. په فارسی کې د یا او میم دا د متکلم دپاره راځي چې یوازې میم د جمع متکلم دپاره، او چې یوازې میمی بیا د واحد متکلم دپاره راځي. نو فارغ شدیم کله چې فارغ شولو. حالا اوس بیان ابواب میکنیم، بیان درته د بابونو کوم. از بیان سابق دانستی وای د مخکې بیان نه تا پیژندلی دي. دانستی کې یا د مخاطب دپاره راځي، فارسی کې یا دا د مخاطب دپاره راځي. کې ثلاثي مجرد را 6 باب است چې د ثلاثي مجردو لپاره څو بابونه دي؟ ټول شپږ بابونه دي. باب اول فعل یفعل. دویم نمبر خبره څه وه؟ د باب نصر ینصر علامه. نو د باب نصر ینصر علامه دا ده چې د دې په ماضي کې په عین کلمه باندې فتح راځي او په مضارع کې په عین کلمه باندې کلمې څه راځي؟ ضمه. یعنی د دې ماضي مفتوح العین او مضارع مضموم العین راځي. نو دا دویم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. باب اول فعل یفعل. باب اول فعل یفعل بفتح عین، په فتح د عین د ماضي و ضم عین غابر، او په ضم د عین د غابر. په ضم د عین د چا؟ غابر. یعنی په ماضي کې په عین کلمې باندې څه راځي؟ فتحه. او مضارع کې په عین کلمې څه راځي؟ ضمه راځي. ورسېدلي. دریم نمبر خبره څه وه؟ تعریف غابر او وجه تسمیه د غابر.
نو دا دریم نمبر خبر علامه صاحب په دې باره سره ذکر کوي یعنی مضارع غابر په معنی باقی از بعد زمان ماضی غابر دا په لغت کې باقی ته وایي چې رمیږه باقی ماندن میږي شما باقی ماندن او اصطلاح د صرافو کې غابر فعل مضارع ته وایي اصطلاح د صرافو کې غابر څه ته وایي فعل مضارع کې وجه تسمیه د غابر چې د مضارع ته غابر ولی وای د دې وجه دا ده چې غابر معنا ده باقی غابر معنا څه ده باقی پاتې کېدل او د دغه ماضي نه وروسته د ماضي زمانې نه وروسته زمانه د حال او استقبال باقی پاتې کېږي ماضی چې کله تیره شي د هغې نه وروسته باقي کومه زمانه پاتې کېږي زمانه حال او استقبال په دې زمانه حال او استقبال باندې دلالت چی کوي مضارع کوي نه د زمانه حال او استقبال باندې دلالت چی کوي مضارع کوي صحیح شو نو د دې د وجې نه مضارع ته څه ویلی کېږي غابر وجه تسمیه څه ده غابر معنا ده باقی پاتې کېدل او د ماضي زمانې نه وروسته موږ ویلي چې زمانې ټولې څو دي درې ماضي حال او استقبال د ماضي زمانې نه وروسته زمانه د حال او استقبال باقی پاتې کېږي صحیح شو او په دې زمانه د حال او استقبال باندې دلالت چی کوي مضارع کوي چې مضارع په دلالت کوي د دې د وجې نه مضارع ته څه وایي غابر ویلی کېږي صحیح نو دا خبره درته علامه صاحب ذکر کوي دریم نمبر خبره چې غابر یعنی مضارع غابر چاته وایي یعنی مضارع په اصطلاح د صرافو کې غابر مضارع ته وایي غابر بمانا باقی است دا اوس وجه تسمیه د غابر ده غابر بمانا باقی است غابر په معنا د باقی پاتې کېدلو دي غابر بمانا باقی است غابر په معنی د څه سره دی باقی بعد زمان ماضی پس د زمانې د ماضی نه حال استقبال زمانه د حال او استقبال کې مضارع برآن دلالت دارد چې مضارع په هغې باندې څه کوي دلالت کوي باقی میماند باقی پاتې کېږي دا زمانه د حال او استقبال لہذا نو د دې د وجې نه مضارع را غابر ګوین مضارع ته څه ویلی کېږي غابر ویلی کېږي النصر والنصرة یاری کردن تصریف نصر انصر یو د صرف صغیر بل د صرف کبیر صرف صغیر په تعریف کې اختلاف دی د متقدمینو علماء کرامو او د متاخرینو د متقدمینو علماء کرامو په نسبت باندې صرف صغیر د هغه گردان ته ویلی کېږي چې په هغې کې د هر گردان اوله صیغه ذکر وي په هغې کې د هر گردان څویمه صیغه ذکر وي اوله صیغه صحیح شو او د متاخرینو په نسبت باندې صرف صغیر د هغه گردان ته ویلی کېږي چې په هغې کې د بعضې گردانونو اوله صیغه ذکر وي او د بعضې گردانونو ټولې صیغې پکې ذکر وي صرف صغیر تعریف باندې پوه شئ چې په هغې کې د بعضې گردانونو اوله صیغه د متاخرینو په نسبت باندې ذکر وي او د بعضې گردانونو ټولې صیغې لکه دا اوس چې دی موږ صرف صغیرونه وایو د هغه کې د اسم تبذیر ټولې صیغې ذکر کېږي صحیح شو اسم ظرف ټولې صیغې اسم آلې ټولې صیغې ذکر کېږي ورسې او صرف کبیر چاته ویلی کېږي صرف کبیر د هغه گردان ته ویلی کېږي چې په هغې کې د یو بحث ټولې صیغې ذکر وي چې په هغې کې د یو بحث څه وي ټولې صیغې ذکر وي لکه ضربه ضربه ضربو ضربه ضربه دا د یو بحث په دې کې څه دي ټولې صیغې پکې ذکر دي صحیح شو النصر والنصرة څلورم نمبر خبره څه وه صرف صغیر د باب نصر ینصر نو هغه درته ذکر کوي چې النصر والنصرة یاری کردن تصریف نصر ینصر النصر والنصرة د دې دو مصادر راځي یو دی النصر دویم دی والنصرة صحیح دی په معنا د یاری کردن تصریف نصر ینصر دا څلورم نمبر خبره نصر ینصر نصرا و نصرتا فهو ناصر
ونصر ينصر نصرا ونصرة فهو منصور الأمر منه انصر والنيان لا تنصر ظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار وتثنيتهما منصران ومنصران والجمع منهما مناصر ومناصير أفعل التبذير منه أنصر والمؤنث منه نصرا وتثنيتهما أنصران ونصريان والجمع منهما أنصرون وأناصر ونصار ونصريات. ګوره دلته د علامه صاحب دا طریقه لږ بدله غوندې ده. ورسېدې هلته موږ په ارشاد صرف او قانوچي وغیره کې اول چې دی مکمل د اسم ظرف چې څومره صیغې دي هغه ویلی کېږي په هغه کې دا قانونچه او ارشاد صرف کې. بیا چې دی پسې د اسم اعلی مکمل صیغې که واحدي تثنیې او جمع. دلته داسې طریقه نه ده. دلته اول د واحد درته ووایي بیا چې دی هغه درته ووایي دا د اسم ظرف واحد بیا چې دی د اسم اعلی واحد بیا چې دی د اسم ظرف او د اسم اعلی واحد دواړه څه کوي راجمع کوي. دقه شان اسم تبذیر کې هم کوي. ورسېدې خو هغه تاسو یاد دی مغه یاد ساتئ. باب دوم فعل یفعل بفتح عین ماضی و کسر عین غابر. پنځم نمبر خبره څه وه؟ د باب دوم د ضرب یضرب باب علامه. نو د دې باب علامه دا ده چې د دې باب ماضی مفتوح العین او مضارع مکسور العین راځي. صحیح شو؟ دا پنځم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. باب دوم فعل یفعل بفتح عین ماضی په فتحې د عین د ماضی و کسر عین غابر او په کسرې د عین د غابر یعنی مضارع الضرب زدن لکه الضرب په معنا د زدن وهلو سره و رفتن بروی زمین او تلل په سر د ځمکه په ځمکه باندې تلل و پدید کردن مثل پدید کردن په فارسی چی نمیگه؟ نمیفهمی پدید اشکار کردن را نمیگه ښکاره کولو ته ایره میگه اشکار. فارسی کې د پدید معنا ده ښکاره کول. د دې معنا په پښتو کې ده ښکاره کول. لیکن د ضربه معنا چیرته د لغاتو په کتابونو کې په پدید سره نه ده راغلې. د ضربه معنا په پدید په ښکاره کولو سره د لغاتو په کتابونو کې نه ده راغلې. په د لغاتو په کتابونو کې د دې معنا په بیان کولو سره راغلې ده. په بیانولو د مثال دا په قرآن کې هم شته دی. خو لیکن په پدید په ښکاره کولو سره نه ده راغلې. د دې د وجې نه د دې پدید کردن مثل معنا په شروحاتو کې لیکلی شوې ده د مثال بیانول. بیانول د چا؟ مثال. د ضربه معنا پدید کردن نه ده. صحیح شو؟ چې والله اعلم دلته څنګه لیکلی شوې ده. دا داسې ښکاري چې غلطي د کاتب وي. صحیح شو؟ غلطي د چا وي؟ کاتب وي. ځکه د ضربه معنا پدید کردن د لغاتو په کتابونو کې نشته دی. د ښکاره کولو په معنا نشته. د مثال بیانولو سره شته دی. د دې د وجې نه شروحاتو هغه لیکلی دی د مثال بیانول. د دې معنا پدید کردن مثل یې څه کړې معنا؟ د مثال بیانول. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب گردن خود درته یاد دي کنه. وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب لا يضرب الامر منه يضرب النيان لا تضرب ظرف منه مضرب ولا منه مضرب. باب سوم فاعل يفعل. پنځم شپږم نمبر خبره څه وه؟ د سمع يسمع باب علامه د دریم باب. نو د دې باب علامه دا ده چې د دې باب ماضي مکسور العین راځي او مضارع مفتوح العین راځي لکه سمع يسمع. نو دا شپږم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي. باب سوم فاعل يفعل بکسر عین ماضي په کسرې د عین د ماضي و فتح عین غابر او په فتحې د عین د غابر سر راځي. السمع شنویدن لکه السمع په معنا ده اورېدلو سره. سمع يسمع سمعا فهو سامع وسمع يسمع سمعا فذاك مسموع لم يسمع لم يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع الامر منه اسمع والنهي لا تسمع ظرف منه مسمع والآلة منه مسمع وافعل تبذير مذكر منه اسمع والمؤنث منه سمع. او اوم نمبر خبره څه وه؟ د باب چهارم علامه د باب فتح یفتح. د دې باب علامه دا ده چې د دې باب ماضي مفتوح العین او مضارع د دې باب ماضي او مضارع دواړه څه راځي؟ مفتوح العین. لکه فتح یفتح
فتحا فهو فاتح. صحیح شو. باب چارم فعل یفعل، څلورم باب فعل یفعل بفتح العین فیهما، په فتحې د عین فیهما په دواړو کې، یعنی په ماضي او مضارع کې. الفتح کشادن په معنا د کلاولو سره، فتح یفتح فتحا. شرط این باب این است که هر کلمه صحیح که از این باب آیت در عین فعل یا لام فعل و حرف حلق باشد. اتم نمبر خبره څه وه د باب فتح یفتح لپاره شرط. نو علامه صاحب د اتم نمبر خبره په دې باره سره ذکر کوي چې شرط این بعد این است. شرط د دې باب د پاره دا دی چې کومه صحیح کلمه هم د دې باب نه راځي د هغې کلمې په عین کې یا په لام کلمې کې به حرف حلقي وي. کما صحیح کلمه چې هم د دې باب فتح یفتح نه راځي د هغې دپاره شرط دا دی چې د هغې لام یا عین کلمې کې به د حروف حلقیو نه یو حرف څه وي خامخا راغلی وي. په دې ورسېدلي لکه فتحه. فتحه کې په لام کلمې کې څه راغلی حرف حلق او صحیح ده که نه. صحیح نه مراد چې 7 اقسامو کې به څه وي صحیح به وي، محموز به نه وي، ناقص به نه وي، مضاف به وغیره نه وي. په دې ورسېدلي. خو دا ضروري نه ده چې هر هغه صحیح کلمه دی چې د هغې په عین یا لام کلمه کې د حروف حلقیو نه یو حرف راغلی وي، هغه د خامخا د دې باب نه راځي، هغه د خامخا د دې باب نه وي. دا ضروري او لازم نه ده، بلکې داسې صحیح کلمه به وي چې د هغې په عین یا لام کلمه کې به د حروف حلقیو نه یو حرف راغلی وي او د دې باب نه به نه وي، لکه سمع یسمع. ورسېدلې. خو معام صرافو دا په دې شرط کې قید د صحیح کلمې نه دی لګولی، په هغو باندې بیا اعتراضونه راځي. صحیح دی چې دا ابا یا ابا دې کې چې دی حروف حلقي نه دي راغلي او بیا هم د چا نه دی باب فتح یفتحونه راغلی دی. ورسېدلې. نو بیا هغوی جواب کوي عام صراف چې دا شاذ دی. دا څه دی؟ شاذ دی. خو علامه صاحب صحیح کلمې صحیح قید ولګو نو دا اعتراضونه څه شو ټول دفع شو. شرط این باب این است. شرط د دې باب دپاره دا دی چې هر کلمه صحیح چې هر هغه صحیح کلمه کې از این باب آید چې د دې باب نه راځي در عین فعل یا لام فعل و حرف حلق باشد. په عین کلمې د دې فعل کې یا لام کلمې د دې فعل کې د هغې حرف حلق باشد. حرف حلق به وي. حرف حلق 6 بود ای نور عین. حروف حلقی شپږ دي ای د سترګو توره. حمزه ها حمزې نه وروسته دلته ها ذکر کول پکار دي، زموږ کتابونو کې نشته دی. ګول ها کنی وی لیکي حمزه هاو حاو خاو عینو غین. بس د نننی سبق ټول په څو خبرو مشتمل و؟ شپږ خبرو. اولنۍ خبره څه وه؟ نه 8 خبرو باندې مشتمل و. اول ما قبل سره ربط، دویم د نصرین سرو علامه، دریم د غابر وجه تسمیه او تعریف، څلورم باب نصرین سرو صرف صغیر، پنځم د باب ضرب یضرب علامه، شپږم د باب سمیع اسم علامه، اوم د باب فتح یفتح علامه، او اتم شرط.